مخکې له دې څخه چې ستاسو سره موږ خبرې اترې را شروع کړو او ستاسو د هنري ژوندانه په هکله موږ د ټلویزیون محترمو لیدونکو ته معلومات ورکړو. زه تاسو ته ښه راغلاست وایم. تاسو ښه راغلی، هر کله راسئ. خدای مو راولی. تا نه ډېر تشکر وکړله چې موږ ته دومره وخت پیدا شو، موږ هم تاسو راوغوښتلو. موږ هم د نږدې نه خپلې لیدونکو ته هغوی په زړه کې هم ډېر ارماندونه و چې موږ د نږدې نه وګورو په داسې یو حال کې، او موږ هم د هغې په لیدلو ډېر خوشحالېږو. او زه هم غواړم چې د نږدې نه ورته لږ صحبت وکړو او هغې موږ وګوري. بله، ستاسو څخه ډېر تشکر. ښه محترم زاخیل صاحب، زه اوس په دې فکر کې یم چې زه لومړی ستاسو څخه خپلې پوښتنې را شروع کړم او که د قمرګلې څخه را شروع کړم. زه فکر کوم چې تاسو په دواړو صورتو کې پوښتنې د قمرګل نه وکړئ. یو په دې صورت کې چې اولنی حق لکه چې د ښځو یې زما خیال داسې دی. بله، ما هم غوښتل چې دا خبره وکړم. په دې باندې دا زما نه پیش قدمه ده. بله. او بل سړی کوشش کوي چې لومړی داسې یو ښه چا سره مخامخ شي چې هغه لذیذ وي، ښکلی وي، دغه وي. نو همدا ښه ده، د دې خبرې به نسبت ما ته ښیي. زه به هم بیا په خپل وار څه شی ووایم، لومړی د دې خپلې خبرې وکړې. بیخي صحیح خبره م وکړه، زما په زړه دې برابره خبره وکړه. نو زه به ستاسو په اجازه پوښتنې دوی څخه پیل کړم. مهرباني وکړئ. ښه محترمه قمرګلې، که څه هم چې دا پوښتنه څو ځلې ممکن ستاسو څخه سوې وي، خو زه یو ځل بیا غواړم چې تاسو په دې باب د ټلویزیون ګرانو لیدونکو ته معلومات ورکړئ. هغه دا ده چې تاسو څنګه د هنر سره مینه پیدا کړه؟ داسې لنډه که یې درته ووایم، هغه دا چې تاسو څنګه د سندرو سره علاقه پیدا کړه؟ څنګه تاسو هنرمنده سواست؟ دا خو څو وارې پوښتنه مانه شوې ده، او زه بیا هم دا ښه پوښتنه ده چې تاسو مانه وکړه، او زه به ګرانو لیدونکو ته ووایم چې اصل زه په یو هنري کورنۍ کې پیدا شوې یم. بله. او کله چې رالویه شومه، نو زما زمزمې او اواز چې کوم یو هغه نو د خپل کورم تشویق کړم، او د شاوخوا ګاونډیانو د پیغلې جنکو چې زما زمزمې اورېدلې، هغې هم زه تشویق کړم په دې چې وایي ستا اواز ډېر ښایسته ښه دی، که ته د هنرمنده شي یا مثلا د هنر دنیا له وړاندې شي، نو ستا اواز به شي، تاسو به ښه آینده ولرئ. بلې. نو ما هغه وویل چې زه رښتیا درته یم چې زما دغه زیاته مینه پیدا شوه. چې مینه مې پیدا شوه، نو زه د دې په خاطر باندې د هنر دنیا له راووتم. درست، ډېر تشکر. تاسو خو دا وویل چې ستاسو مشوق په دې لاره کې څوک و. اوس که لطف راته وکړئ دا ووایه چې ستاسو لومړنۍ سندره چې تاسو ویلې ده، دغه سندره کومه سندره وه که ستاسو په یاد وي؟ که زه داسې لږه برخه دې ستاسو خبرو کې واخلم چې لومړنۍ سندره په دوه ترتیبه باندې، یو دا چې د دې په کور کلي کې لومړنۍ سندره، او یو دا چې په راډیو کې لومړنۍ. زما مقصد دا دی چې تاسو د لومړني ځل لپاره راډیو کومې ناول مطلب و، کومې سندره لومړنۍ سندره چې تاسو د راډیو د لارې ویلې؟ راډیو د لارې داسې چې ورته ووایم هغه سندره زما شته ده دلته په یاد دی، په یاد مې ده. نه نه نه، د هنرمندانو یاد ډېر ښه. زما مینه او سترګې د سرې دي، او نن خو د ډېر جړلې دي نه. بله. دغه سندره ما اول ځل دپاره راډیو په دا ستاسو لومړنۍ سندره؟ بلې، ثبت کړې مې. په هغه وخت کې به څو کلنه وې په یاد دي؟ ښځه خو په عمر باندې ډېره خفه کېږي. نه نه، داسې هم نه ده، داسې هم نه ده. کم به درته وایي او زیات به درته نه وایي. منتها چې داسې لکه ما ته داسې خط و قلم داسې چې نه راځي، نو ځکه ما خپل تاریخ لیکلی هم نه دی، او ما سره یاداښت هم نشته. داسې تخمین چې تاسو وکړئ، تخمین یې څه؟ په هغه کال باندې چې زه راغلی یم، زاخیل صاحب ته به پته وي، دې ته به معلومات په دې وي چې داسې ګمان کوم د 20 یا د 22 خواوشا به عمر وده دی. ښه، دغه سندره اوس داسې ممکنه ده چې تاسو یې دلته موږ ته زمزمه کړئ، ارمنیا خو دا دې شته؟ ولنه، دا خو ډېر ښه نه دی. وګورم چې دا لیدونکي مو ګوري. لږ به ته موږ سره ملګرتیا وکړې. دا زما په ځای نه ورته کښېږي. دا دې صحیح دی. سندره خو همداسې خوند کوي چې موږ خپل لیدونکي لیدی شي، موږ خپل لیدونکي نه شو لیدی، خپله سندره ورته. ښه، دوی به تاسو ویني، داسې دوی نه شي لیدلی.
ښه دی اوس د ټلویزیون